کوچان، کیږدۍ او په افغانستان کې پر وړاندې روانې سختې وچکالۍ. موږ د کندهار ولایت د دامان ولسوالۍ په دې لرې پرته سیمه کې د کوچانو تر مینو راغلي یو او په دې لنډ مستند کې سی ام جي د دوی ژوند ته کتنه کړې ده. کوچان د افغانستان یو له لویو قومونو څخه ګڼل کیږي او د دوی ژوند تر ډیره په صحرا او دښتو کې دی. دا د سردار آغا او درخانۍ کیږدۍ ده. دوی له کلونو راهیسې په دې کیږدۍ کې ژوند کړی. درخانۍ د کوچانو د ژوند په هکله داسې وایي: نه کلینیک لرو، نه اوبه لرو، د بل برمو ته ورځو، نه ورپرېږدي، نیمه ورځ ورپرېږدي، نیمه ورځ د بیا په سر راکړي. نه کلینیک لرو، نه خاورې لرو، نه ایرې لرو، دومره غره نه لرو چې ماښام جوړه سو یکه د ډاکټر ته ووسي. نه موټر لرو چې ولاړ شو تور دغه سیب ولاړ د خطې یې ویني یکه لمر کې پاخه کړو او سپین ږیري سړي م د کوچني هلکان م د نه د خواریو سړي چې ولاړ چې بېرته تاسو ته راته راشي. اتې مو یې چاره څه شی خو د دغه وطن به یو، د دغه خراسان د خاورې خو به موږ هم یو که نه اتې ته یې لخوا کومک غواړو. کلینیک موږ چېرته جوړ کړو، شی نه لرو، کلینیک نه لرو، هلکان په کور کې کرار راته راشي بل یې ورپرېږدي نه په خپله کلینیک جوړ کړي. موږ کلینیک په چېرته جوړ کړو؟ موږ د سهار راوړو، ماښام هغه پور څوک نه راکوي. لوی لوی سپین ږیري سړي م د نه د خواریو، د نه د ریانیو، د اتې لا موږ فکر ته ولاړې سو فاصله ماخو یو ټوک راوړو، ماښام یې ورپاخه کړو. دغه کوچان وایي چې وچکالیو له څارویو څخه خلاص کړل او اوس مهال یې ژوند په ډیرو سختیو کې روان دی. در بدر دا کوچیان دي توګه در بدر د خدای شي نه لرو، پک په منی په نسی باندې سار جو مکان ولا کړ پر روزانه چې لار سو روزانه نه راکې و تسمنګره در بدر خاک سره هیڅ شي نه است هغه تکرار کینو شي لا ولا خدای له دون شي ولا کړ سترتي نشي خو وخت ولا خو اوس خدای دار کم در بدر نه پسلر نه شي له هیڅ شي لا خدای نه درک در بدر خاک سره د خدای شي نه لرو نو خو سونه درلود رمین درلود ګلیم درلود شي نه درک دا پراتی دا پردین ځکه پراتی. دوی زیاتوي چې حتی د څښاک لپاره یې اوبو ته هم څوک نه پرېږدي او له ډیرو لرو سیمو څخه اوبه راوړي. زه انجینر په څه جوړ کړم، مکتب اوس نه لرم، یکه دغه نه لرم، مکتب خوښه ماته نه راځي. خو دې لرم چې زوی مې په مکتب کې ودرې په ملا یو کتاب د خدای دغه زده نو خو موږ یو وس نه لرو، د کور کرار ټول راته ناست بو سره م د ډبې ورلو بېرته په سر تس راکړي، یوه ورځ یې راکړي بله ورځ باید ځي او لاړ شي نه تر کوو نه چې موږ څه له پردو خلکو سره حضور دغه نه لرو، خپله جای و جایداد نه لرو. یکه نن دلته اړولي د دغه په څنګه اړولي هغه هم پسې واخلي بیا د بل په نه مځکه لرو نه ښه لرو نه به دغه پردۍ مځکه کې پراته وي سر راته ودرې باره یم نو موږ په کومه خوا دي بار. سردار آغا وایي چې حکومت دې ورسره دوه ګونی چلند نه کوي او د نورو خلکو په شان د دوی حقوق دې هم ورکړل شي. حکومت خو یو شی راسره مرسته راسره وکړي، یو شی راسره وکړي، له مکتب جوړ کړي، یو شی جوړ یو شی نه لرو. ماشنا خدای دې خوش ګرځي توګه نه هیڅ شی نه دغه لرو، نه مکتب لرو، نه هیڅ شی لرو. ډېره سختي را باندې تېر بل چوپانان به مزدوران به توګه تمام عمر مزدوري کې تېر کړو توګه دغه به رمبې به وي ګلې به وي توګه دا به پوه وکړه بیا به تمام دغه مالونه راګرځول مزدوران به شپانه چوپانان به. هڅه مو وکړه چې په دې اړوند د سرپرست حکومت د قومونو او قبایلو چارو وزارت نظر هم له ځان سره ولرو خو بریالي نه شو. بل لور ته بیا د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي چې دوی د کوچیانو ستونزو ته رسېدنه کوي او ډیری هغه ځمکې چې له کوچیانو څخه غصب شوې وې بیرته دوی ته ورکړل شوې او د مالدارۍ په برخه کې هم ورسره مرستو ته چمتو دي. رښتیا هم دا یوه داسې ستونزه ده چې د کرنې وزارت په دې برخه کې ډېرې هلې ځلې کړې دي او لا یې هم کوي او د اسلامي امارت ټوله رهبري حتی تر امیر المؤمنینو پورې هغه ودې ته ژمن دي چې د کوچیانو دپاره یا د مالدارانو دپاره هغه ځایونه چې څړځایونه وه او هغه خلکو غصب کړي وو هغه بیرته د غصب د مخنیوي کمیسیون د لارې راګرځول شوي دي او په بعضې ولایتونو کې چې پاته دي پر هغو باندې کار جریان لري دا به بیرته راګرځي او بیرته به حلب چورونه او دا شیان هغه فعالېږي. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې روانو وچکالیو خلک سخت ځپلي او په ګڼو برخو کې زیاتې ستونزې
رامنځته کړي دي. احسان الله کریمي، CMG، د کندهار ولایت د دامان ولسوالۍ.